په دغه خونه کې د ما د پښتون بچي لباس لا زړېدلی پاتې، خو وینې په هغه اتاق کې تویې دي. دا هغه خونه ده چې د دې کورنۍ د دې پښتني کورنۍ د ژوند آخري شیبې همدلته تېرې شوې. د دې کورنۍ د خوشحالۍ لپاره دریاب اوس یوازې ګردونه نیولي او خونه کې ځای کېنول شوي او په له یوه سره وژل شوي. په دغه کور کې هېڅوک نه دی پاتې. ټوله کورنۍ د جګړو له امله میراته شوي او یوازې یوه زړه مور د دې کورنۍ هغه بوډۍ ښځه له دې زخمي پاتې شوې وه چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند دغه کنډر کور ته د اجازې پرته راننوتو. دلته دا ضرورت نه و چې موږ له چا نه اجازه واخلو چې دا کور د چا ده او یا به دلته مېرمنې هغوی د یو څنګ ته سي او بیا د موږ کور ته داخل شو. راغلو د کور دروازه هم خلاصه کړه او داخل ته راغلو. دا د کور تنور ده. په دغه تنور دوی ډوډۍ پخوله، خو له تېرو کلونو راهیسې دا تنور همداسې پاتې شوی او د بیا ډوډۍ د پخېدو زمینه نه ده برابره شوې. په دغه کور کې هېڅوک نه دی پاتې. ټوله کورنۍ د جګړو له امله میراته شوي او دا هر څه یوازې یوې چاپې خوړلي. دوی د دغه کور کې د ټولو خونو په یو وار راټول کړل شوي دي او بیا هغې اخري خونې ته وړل شوي دي. دا هغه خونه ده چې د دې کورنۍ د دې پښتني کورنۍ د ژوند آخري شیبې همدلته تېرې شوې. په دغه خونه کې د ما د پښتون بچي لباس لا زړېدلی پاتې، خو وینې په هغه اتاق کې تویې دي. د دې کورنۍ مېرمنې، ماشومان، زلمیان، بوډاګان ټول په یوه لحظه راټول کړل شوي او دلته وژل شوي. دا د دې کورنۍ د خوشحالۍ لپاره دریاب اوس یوازې ګردونه نیولي او په دغه کور د غم څپر پورته و. د غم او درد نه پرته په دغه کورنۍ کې نور څه نه ښکاري. دلته نه انسانان پاتې وي او دلته نه هم د ژوند کولو کوم هیله او امید. دغه خونه ده چې ټول کسان د بهرنیو ځواکونو له لورې راټول کړل شوي او بیا په دغه خونه کې ځای کېنول شوي او په له یوه سره وژل شوي. په دغو کې یو ماشوم هم ده، د څو میاشتو ماشوم یې راوړی، هغه یې وژلی. یوازې یوه زړه مور د دې کورنۍ هغه بوډۍ ښځه له دې زخمي پاتې شوې وه چې بیا له هغه وروسته شاوخوا 2 کاله یې همدلته ژوند وکړ او په دغه کور کې تر هغه یوازې پاتې شوه تر څو یې چې ژوند له لاسه ورکړ. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.